د افغانستان د دفاع وزارت دننه سرچینو ویلي چې د پاکستان په پلازمینه کې به نور هم مهم پوځي اهداف په نښه شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت دننه سرچینو ویلي چې د پاکستان په پلازمینه کې به نور هم پوځي اهداف هم په نښه شي. سرچینو د رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د افغان هوایي ځواکونو عملیات لا پای ته نه دي رسیدلي او ښایي په راتلونکي ساعتونو ورځو کې نور هم مهم اهداف په نښه شي. د دغه سرچینو په وینا افغان ځواکونه د هغه پوځي تاسیساتو مرکزونو پر ضد عملیات پلانوي چې د افغانستان پر ضد د بریدونو د تنظیم او ملاتړ لپاره کارول کیږي. دوی وایي چې د افغانستان هوایي ځواک د خپلو عملیاتو لپاره لازم چمتووالی لري او د اړتیا په صورت کې کولی شي د ټاکلو اهدافو پر وړاندې دقیق بریدونه ترسره کړي. سرچینو د میثاق له لارې ویلي چې په دغه احتمالي عملیاتو کې به د پاکستان د پوځ هغه مرکزونه په نښه شي چې د افغانستان پر وړاندې د امنیتي ګواښونو سره تړاو لري. د هغوی په وینا دا پریکړه د وروستۍ پیښو او د افغانستان پر خاوره د ترسره شویو بریدونو په غبرګون کې شوي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو له مخې تېره شپه د افغان هوایي ځواکونو له لوري د پاکستان په یو شمېر سیمو کې عملیات ترسره شوي دي. د دغه راپورونو له مخې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پښتونخوا ځینې سیمې د دغه عملیاتو له مهمو هدفونو څخه بلل کیږي. ویل کیږي په دغه عملیاتو کې یو شمېر ستراتیژیک موقعیتونه او پوځي تأسیسات په نښه شوي دي. که څه هم د دغه بریدونو د پایلو او احتمالي زیانونو په اړه کره شمېر نه دی خپور شوی، خو امنیتي سرچینې وایي چې دغه د ټاکلو هدفونو پر اساس ترسره شوي دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرچینو ټینګار کوي چې د هیواد د خاورې د دفاع او د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول لازم ګامونه پورته کیږي. د دوی په وینا که د افغانستان پر خاوره د بریدونو لړۍ دوام وکړي نو افغان ځواکونه به هم خپلو عملیاتو ته ادامه ورکړي. شنونکي بیا وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالو دوام ښایي د سیمې پر امنیتي وضعیت اغیزه وکړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای تر بیا مو په الله سپارم.